پوښتنه دا ده چې تاسو څنګه پوهیږئ هغه څه چې پرې باور لرئ حقیقت دی؟ وګورئ، بېشمېره لاملونه شته چې ما پر دې باوري کوي چې دا کتاب حق دی. که دا د محمد صلی الله علیه وسلم تولید وی، د مقدس بایبل په پرتله هغه کتاب 40 مختلفو لیکوالانو لیکلی دی. 40 مختلفو کسانو د هغه کتاب په جوړولو کې برخه اخیستې، خو دا یعنی قرآن د یو کس کار دی. زما پوښتنه دا ده چې تاسو څنګه پوهیږئ هغه څه چې پرې باور لرئ حقیقت دی؟ مننه. وګورئ، بېشمېره لاملونه شته چې ما پرې باوري کوي چې دا کتاب رښتیا دی. بېشمېره لاملونه. لومړی دا چې دا کتاب د داسې یو سړي په واسطه راغلی چې په لوستلو او لیکلو نه پوهېدو. هغه څه چې موږ ورته په عربۍ کې امي وایو، یعنی نالوستی، هغه دا کتاب راوړ. په خپله د دې کتاب فزیکي حجم ته وګورئ. که دا د محمد صلی الله علیه وسلم جوړښت وای، د مقدس بایبل په پرتله هغه کتاب 40 بېلابېلو لیکوالانو لیکلی، 40 بېلابېلو خلکو د هغه کتاب په جوړولو کې ونډه اخیستې، خو دا د یو سړي کار دی. دا چا ویلی؟ ما وویل. کوم سړي؟ چا دا ویلی؟ هیله کوم مهرباني وکړئ داسې مه کوئ. وګورئ، دا کتاب د هغه خبرو ځواب وړاندې کوي چې عیسی علیه السلام کړي وي. هغه ویلي وو، ما لا هم تاسو ته ډېر څه درته ویل لرل، خو تاسو یې اوس د زغملو یعنی درک کولو وړتیا نه لرئ، مګر کله چې هغه یعنی د حقیقت روح راشي، هغه به تاسو ټولو حقایقو ته لارښوونه وکړي. دا کتاب انسان ته د ټولو حقایقو لاره ښیي، په دې معنی چې ستاسو ټولو ستونزې حل کوي. مقدس بایبل دا کار نه کوي. په خپله عیسی مسیح وایي، ما ډېر څه درته ویل لرل، خو تاسو یې د ترلاسه کولو توان نه لرئ او نه هغه درک کړل، او نه هم روح القدس په تېرو 2000 کلونو کې کومې کلیسا ته ویلي. د نژادي تبعیض د ستونزې حل، د الکولیزم یعنی شرابو د ستونزې حل، یا د ښځو د زیاتوالي یعنی بې سرپرسته ښځو د ستونزې حل. داسې په لسګونو ستونزې شته چې دا کتاب یعنی بایبل ورته ځواب نه ورکوي. په داسې حال کې چې عیسی مسیح وړاندوینه کړې وه چې له ما وروسته یو څوک راځي او دا هماغه دی، هغه څوک چې ستاسو ټولو ستونزو ته به حل لاره وړاندې کړي. بیا د اشعیا په کتاب 19 څپرکی 12 آیات کې تاسو هلته یې وړاندوینه لولئ. هغه وایي، کتاب هغه چا ته ورکول کیږي چې نالوستی وي، او امی یعنی نالوستي ته ویل کیږي چې اقرا یعنی ولوله، او هغه وایي زه نالوستی یم یعنی لوستل نشم کولی. کتاب هغه د کوم کتاب په اړه خبرې کوي؟ کوم پیغمبر وویل چې زه نالوستی یم؟ اوس که تاسو د محمد صلی الله علیه وسلم تاریخ او ژوند ولولئ، لومړنی وحی چې هغه ته ورکړل شوه د حرا په غار کې، جبرائیل امین هغه ته راځي او په خپله مورنۍ ژبه ورته امر کوي، اقرا ولوله، او هغه وایي ما انا بقاري، زه لوستونکی نه یم یعنی نالوستی یم. دا کټ مټ د اشعیا د کتاب د وړاندوینې پوره کېدل دي. بیا د استثناء ډیوټرونومي په کتاب کې 13 څپرکی 19 آیات کې ویل شوي، او داسې به وشي چې هر څوک چې زما خبرو ته غوږ ونه نیسي، کومې چې هغه یعنی هماغه پیغمبر چې 13 کې ذکر شوی دی زما په نوم وایي. هغه وویل هغه پیغمبر به زما په نوم خبرې کوي. محمد صلی الله علیه وسلم د چا په نوم خبرې کوي؟ نه، هلته ویل شوي بسم الله الرحمن الرحیم، د خدای په نامه چې ډېر بخښونکی او مهربان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د قرآن هر صورت په همدې فرمول پیلیږي، د خدای په نامه چې ډېر مهربان او بې حده رحم لرونکی دی. دا هغه ټول حقایق او پوره شوي وړاندوینې دي چې ثابتوي قرآن د خدای کلام دی.